دا ورو سوال کړی دی چې که چېرته په رکوع کې یا په سجده کې ما نه هېر شي چې ما څو پیرې سبحان رب العظیم او سبحان رب العلی ویلي دي نو سجده سهو به کوم او که نه؟ الجواب ګوره تسبیح پاکي بیانول د الله په سجده کې او په رکوع کې دا یو پیر واجب دی. څو پیرې واجب دي؟ یو پیر. او چې څومره زیاتې اجر سیوا کی حکم سے کم یو پیر واجب دی. اوس دا ورونو کې زه به کې یعنې په حساب کې ګڼو چې 3 پیرې مې ویلې او که 5 پیرې مې نو په ما باندې سجده سهو شته او که نه سجده سهو کم ځای نه راځي. لازم خو نه دی چې ته به د عدد یادوې چې ما 3 پیرې سبحان رب العظیم وویې او ما 5 پیرې سبحان رب العلی وویې. نه دا لازم خو نه دی، بلکې که ته قصدن عمدن یو پیر وویې او بس مونږ صحیح دی که نه صحیح دی ځکه چې یو پیر واجب زیاتول اجر ډېري. که ته حساب کې ختم شي چې یاره ما څو پیرې ویلي نو په دې سره سجده سهو نه لازمیږي. والله اعلم.